په میخه باندې قرباني کول. دې مسله کې په دې دور کې اختلاف د اهل علم زیات دی چې آیا په میخه به قرباني کیږي او کنه کیږي، لیکن راجح قول، غوره قول، صحیح قول د اقوالو د اهل علم نه دا دی چې په میخه باندې قرباني کیږي. په دې کې هیڅ شبهه او هیڅ شک نشته د یو څو دلایلو د وجه نه. اول وجه دا ده چې دا میخه داسې یو څاروی دی چې دا کوم مستقل څاروی نه دی، بلکې دا د یو غوا قسم، د غوا یو قسم دی. لکه څرنګه چې په دې ګډو کې بعضې ګډې داسې وي چې هغه د چیلۍ په شانه وي، بعضې ګډې داسې وي چې هغې لم لري، بعضې هغه چې نه لري، بعضې چې ته ورته وګوره ته به وایې چې دا ګډه د غواګانو کې داسې مختلف قسمونه وي. نو یو قسم د هغې د جاموس دی چې دا د غوا قسم دی، دا څه مستقل څاروی نه دی. څنګه چې دا خبره د لغت اهل علم کړې ده، نو اولنی استدلال به موږ د لغت نه کوو. د لغت امامان لکه ابن منظور الافریقي هغه وایي چې والجاموس نوع من البقر، جاموس مستقل حیوان نه دی، دا د غوا یو قسم دی. دغه رنګې تاج العروس کې ذکر کوي وی الجاموس نوع معروف من البقر، نوع من البقر معروف. جاموس څه شی دی؟ وی د غوا یو معلوم قسم. دغه رنګې دا صحاح اللغات کې او داسې القاموس المحیط کې او معجم الوسیط کې ذکر کوي الجاموس حیوان اهلی من جنس البقر. دا څه مستقل حیوان نه دی، دا د غوا یو قسم دی. دویم استدلال د علماو د اجماع نه دی چې ټولو علماو په دې خبره اجماع کړی ده چې جاموس دا په حکم د بقر کې دی، یو حکم دی، یعنی میخه او غوا د دې یو حکم دی. لکه دا اجماع امام ابن المنذر الاجماع کې نقل کړی دا غوي اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على هذا بان الجواميس من انواع البقر. ټول هغه علما چې د هغوی نه علم حفظ کېدلی شي هغوی په دې خبره اجماع کړی ده چې دا میخه د غوا یو قسم دی او د دې یو حکم دی. همدغه رنګې امام خرقی په مختصر الخرقی کې ذکر کوي او امام ابن قدامه المغنی کې ذکر کوي وی الجوامیس کالبقر لا خلاف فی هذا نعلمه. دا میخه چې دا د غوا په شانه یو څاروی دی، په دې کې موږ ته څه خلاف معلوم نه دی. امام ابن القیم رحمه الله اغم ذکر کوي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی الجوامیس بمنزلة البقر حکا ابن المنذر فيه الاجماع. و جوامیس چې دی میخه چې دا د غوا یو قسم دی او په دې خبره امام ابن المنذر رحمه الله اجماع نقل کړی ده. همدغه رنګې رد المختار کې ذکر کوي والجاموس نوع من البقر. امام ابن قدامه رحمه الله ذکر کوي لأن الجوامیس من انواع البقر. حسن بصری رحمه الله فرمایي مصنف ابن ابي شيبه کې دا قول نقل دی الجاموس كالبقر. علي بن ابي طالب رضی الله عنه مسند الفردوس کې روایت نقل دی چې هغه فرمایي الجاموس تجزئ عن 7 في الاضحيه. میخه چې دا د 2 کسانو نه په قربانۍ کې کافی کیږي. نو دا د امت د علماو فقهاو د امت د لغت د ائمه گواهیان دي چې دا د غوا سره یو شان حکم لري او په غوا غوی باندې قرباني ثابت ده. نو په دې هم